وایي کاڼې ځي یتیم په سر باندې لګېږي. په داسې یو ځای کې ولاړ یم چې دا د یوې کونډې مور کور ده. یوازینی چې دوی ګټه ترې اخیستله خپل اولادونو ته یو څه نه څه رزق پیدا کولو، دغه غواګانې وې. تاسې وګورئ دغه غواګانې او غبله هم وګوره. د دې هغې ماستې به یې خرڅولې، بیا به دغه مرکۍ خپل یتیم ماشومان به یې ساتل. خو بدبختانه به ووایم چې تاسې دغه غوټې مو وګورئ. دا غوټې که تاسې وګورئ، دغه مرکۍ دا خپله مزدوري کړې وه، د مرکۍ مزدوري کړې وه. دلته خوست کې د ګمرک شاته هغې خواته کله چې د غوټو وخت شي، نوړځۍ یې وخت شي، زړغونځۍ یې وخت شي، خلک غوټې راوړي. بیا زمونږ دغه کونډې میندې، هغه مجبورې میندې ځي هلته د غوټې څني دغه په بدل کې ورکوي، مزدورۍ کې ورکوي. دا یې ورکړي په مزدورۍ کې دې پسې اور لګېدلی. او هغه غواګانې تاسې ولیدې چې هغه رقم ده چې بس په دې اور کې لولافه شولې. خو دا غواګانې یو څه موده وړاندې موږ دې مرکۍ سره کومک کړی و. په همغه کومک باندې د غواګانې اخیستې وي، دغه ژوند دې روان و. نن دغه ژوند بیرته ختم شولو. واقعا پرې خفه شوم، واقعا پرې ودرېدلم. خو مخکې مې وویل چې کاڼی ځي یتیم په سر باندې نه کېږي. داسې ورځ نه ده چې موږ له کوره په خوشحالۍ وتلی یو. هر ځای چې لاړې موږ درد ولیدو، موږ غم ولیدو. خو بعضې به احساس ورونه شته چې هغه کومکونه مرستې کوي. موږ د داسې کونډو لاسنیوی دې کوو، لکه دغه کونډه مور چې موږ سره همکاري کړې وه، کومک مو ورسره کړی و، دوی پرې غواګانې اخیستې وي، هغې باندې بیا شودې او مستې یې خرڅولې. نن دغه په اور باندې لولافه شوې. دا کوټه وګورئ مکمله سوي ده. تاسې دغه وګورئ قدرمن لیدونکو. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. همدغه مرکۍ دلته راسره ناسته ده. یو څو خبرې تاسو سره شریکوم. مورې بله کومه وسیله شته اوس پوتې شوي دو؟ هیڅ وسیله به نه ده پوته شوې. دغه به زندګي وه، هیڅ زندګي به نه وه. دا چې تاسو سره چک کماک سره کړه او ډېرې د اوبه ترې څپې راوته کړه، په نوا کې به وته کړه، په نپل کې به وته کړې، په 5 وخته لمانځه کې به د وته کړې چې یاله خدای مو سره همکاري دغه یتیمونو سره دوی وکړه، یاله دوی سره د الله وکړي، یاله کمې روزنې وي خدای ورته جوړ کړه. مور هغه خبره خو رښتیا شوه که نه چې کونې څه یتیم په سر لګېږي؟ بېشکه ورېره دغه چې 12 بجې شو بیا ټانګ شو چې جګه شوم او د وړو بچیان به چی ټانګ شو؟ د چا څېر نه کېنست. دا خو نور ور یقه طرفه لګېدلی و چې خو څه دغه خو زنځلادو مو چې څه به چې نه زنځلادو چې ووځي بېدیا چې بېدیا ووتم چې یو بل دول قسم چې قسم هېڅ شی نشته چې دې لر وغلم به چې سره لم بېدي ترا به و چې میغ د تباه وي خو به ګمبرک د خلک د نر به سلمون تباه شو. مری دغه یتیمون بچه و چی کی؟ دا یتیمون بچی ده که څوک همکاري میکس راکړي الله خدای عزت یې وکړي. یا الله نه به دغه بسلمونه چې چا عزتمنه خلک نه به دغه غوښتنه ده چې دغه یتیمونو سره لږ کې امداد وکړي، لږ همکاري ورسره وکړي، دوی سره بې خدای وکړي. ښه قدرمن لیدونکو، د مور په زړه کې ډېرې خبرې دي، ځکه چې یوازینۍ هغه هیله چې دې درلودله خپل اولادونو ته حلال رزق پیدا کړي هغه یې له منځه لاړه. کوټه یې چاپه شوله، 2 غواګانې هغه وسوځېدلې، په اور کې وسوځېدلې. راځئ ورسره همکاري وکړو، راځئ ورسره مرسته وکړو چې په خوست کې یا په هر ځای کې کومه پیښه کېږي، لومړی د دوی چیغه، د دوی درد تر موږه را رسېږي. خو بدبختانه به ووایم چې موږ په لاس کې څه نه وي، ځکه چې موږ هره ویډیو وکړو هغه کومک راخلو هماغه فامیل ته یې رسوو. په موږ سره په لاس کې داسې څه نه وي چې هغې سره عاجل کومک موږ وکړو. راځئ چې دې دپاره یو فنډ جوړ کړو، راځئ چې دې دپاره داسې یو څه جوړ کړو که داسې پیښې کېدلې چې مخکې له دې چې موږ ورته انتظار شو سمدستي ورسره کومک وکړو. دغه پیښه چې وشوله موږ ډېر وختي خبر شو. دغه د اور وژنې کومه اداره چې ده هغې موږ ته وختي وویل چې دلته داسې یوه پیښه شوې، هغه کونډه مرکۍ چې تاسو ورسره کومک کړی او مرسته مو کړې وه، غواګانې په هغې باندې اخیستې وي، هغه هر څه وسوځېدل، هغه هیله یې ختمه شوه. راشه تاسو ورسره کومک وکړئ. موږ بیا راغلو، مجبور شو دغه ده چې ویډیو درته کوو. که موږ په لاس کې څه وایي موږ به هېڅ ویډیو کړی نه وای. تا سره به موږ د دغې مرکۍ خوشحالي شریکه کړې وای، نه د درد نه د غم. راځئ لاسونه سره یو کړو د داسې بېچاراو سره، مخکې له دې چې د دوی درد او چیغې فریادونه نور هم ډېر شي او تر نورو خلکو ورسېږي، له هغې مخکې به همکاري ورسره وکړو. د مینې غېږ ته د چاپېر